په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د چاپیریال او هوا د ککړتیا له امله د ورځې لږ تر لږه 200 ماشومان دغه روغتون ته وړل کیږي. د یاد روغتون ډاکټران وایي چې د روان لمریز کال د پیل په 3 میاشتو کې 9 ماشومان چې د ناروغۍ لامل ککړه هوا وا په دغه روغتون کې مړه شوي دي. امسال اگر ما مثال بتیم در ماه گذشته ماه جوزا ما مجموع مراجعه کنندگان مریضی که تنها در بخش تنفسی مراجعه کردند حدوداً 2529 نفر، این یک بسیار زیاد است که اینا تنها در بخش تنفسی داخل مراجعه کردند. با تفاوت از این که 620 نفر از این مریضایی هستند که مشخصاً بر مریضی که از اثر آلودگی هوا مراجعه کردن تشکیل میده. آلودگی هوا کار زیادتر را بالای شانه های وزارت صحت عامه انداخته، تحمیل کرده کار بیشتر را که تعداد مریضای ما را زیاد ساخته و او منابع که به بخش های دیگه میشه که مصرف شود. متاسفانه که خاصتا در فصل زمستان سر مریضایی که زیادتر پرابلم های طرق تنفسی می داشته باشند این مصرف میشه. دغه پیړو ککړو لایو چې د کابل د ښکلي اسمان رنګ بدل کړي دغه ښار د اوسیدونکو د مرګ غلی دښمن دی. د پولیوشن اندکس په نوم د یوې انټرنیټي پاڼې د معلوماتو له مخې کابل د ککړې هوا له پلوه د نړۍ 4م ښار دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام ادارې د تخمیني شمیرو له مخې هر کال د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله کابو 3000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کابل اوسیدونکي هم د هوا له اوسني وضعیت څخه ستړي شوي دي. رشته‌های ما از دست خاکباد گلوندرد است. دیگر که شمال شروع میشد از خاک کس دیده نمیتونه کسه. چیزی گشتو که از این منطقه گلوندرد شده. امام است همین نزدیکی است تایر میسوزانند، بیادر پلاستیک میسوزانند، نمیست کلیش باعث آلودگی هوا میشه. د کابل د چاپیریال ساتنې ریاست په داسې حال کې چې د تیرو کلونو په پرتله د هوا او چاپیریال د ښه کېدو خبر ورکوي، خو په دې ولایت کې د نفوسو ډیروالی د هوا او چاپیریال د ککړېدو لامل بولي. شهر کابل 750,000 نفر طراحی شده در ماستر پلان، در حالی که 7 میلیون آدم یا 6 میلیون آدم که 7 مرتبه بالاتر میشه بالای شهر کابل تعمیل شده که میتونه یک چالش بسیار جدی باشه. کمبود یا نبود آگاهی مردم در راستای رسالت شهروندی یک چالش بسیار جدی هست. د کابل د ترافیکو مدیریت هم د هوا د ککړېدو د مخنیوي لپاره د مبارزې خبر ورکوي او وایي له کاره د لوېدلو موټرو د راټولولو لپاره په چټکۍ سره اقدام کړی دی. اولویت‌های کاری مدیریت ترافیک کابل این است که به خاطر جلوگیری از آلوده ساختن محیط زیست در شهر کابل ما پرسنل مدیریت ترافیک کابل کنترل‌های سیار ثابت داریم که همه روزه موترهایی که افرازات دود گاز دارن یا را به ورکشاپ ها معرفی میکنیم تا اینکه رفع نقیصه شون و دوباره به فعالیت آغاز بکنن. که څوم د افغانستان د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د پایتخت کابل د ککړه هوا په یوه جدي اندېښنه بدله شوې، خو د کابل د اوسیدونکو په وینا لا تر اوسه د دې ستونزې کنټرول او له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.